دا نننۍ ورځ زما عزتمندو دا ډېره د عظمت ورځ ده، دا ډېره د خوشحالۍ ورځ ده. مسلمانانو ته دا یو څو پیغامات ورکوي. یو پیغام دا ورکوي چې د خپل ایمان جایزه دې واخله. ځکه مونږ په دې ورځ کې قرباني کوو. قرباني زما عزتمندو دا عمل صالح دی، دا نیک عمل دی، او نیک عمل دا د ایمان نه وروسته وي. چې ایمان وي نو نیک عمل، او چې ایمان نه وي نو هغې ته نیک عمل نه ویل کېږي. کافران ښه عملونه کوي په ظاهره باندې ښه دي، لیکن دغې ته نیک عمل نه ویل کېږي. نو نن ما ته دا قرباني کوو، نو دا ما ته یو پیغام دا راکوي چې د خپل ایمان جایزه دې واخله. دا ایمان دې په کومه توله دی؟ آیا دا ایمان برابر دی که نه دی؟ ستا او ستا د رب په منځ کې چې کم تعلق دی، آیا دا برابر دی؟ ستا او د مخلوق په منځ کې چې کم د ایمان دا ربط دی، آیا دا برابر دی؟ صحابي تپوس کوي د الله رسوله مل ایمان، ایمان څه ته ویل کېږي؟ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک، کله چې ستا نیکي تا خوشحاله کی او ستا بدي تا خفه کی نو فانت مؤمن، ته مؤمن یې. نن دې وګورو ما ته چې زما او تا نیکي ما تا خوشحالي او زما او ستا بدي ما تا خفه کوي که نه خفه کوي، نو که دغه هیئت زما او ستا دی، زما او ستا ایمان ټیک دی، که نه دی نو زما او ستا په ایمان کې فرق دی. که د ایمان درجه دی برابر ده بیا د قرباني بالکل الله ته قبول ده. که د ایمان درجه دی برابر نه ده لاول دی خپل ایمان ته ګوره. نو نننۍ ورځ د قربانۍ نه مخکې مو ته دا پیغام راکوي چې په خپل ایمان لږ سوچ وکړه. او دویم نمبر دا زما عزتمندو چې د ایثار همدردي، د خلکو سره خیرخواهي، د صحابو دغه صفت ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، د خپل ځان نه نور له به ترجیح ورکول اگر که په خپل باندې بچی کم دی دوی حاجت بنو. نو ابراهیم علیه السلام یو طرف ته الله پاک ولا هغه بچی ورکو چې د ډېر عمر نه بعد په ډېرو دعاګانو باندې، لیکن بل طرف ته د الله پاک حکم رالی اوس دا ایثارو چې دغه بچی چې په ډېر عمر کې ورته الله ورکړی دی، د بوډاوالي نه وروسته ورکړی دی، هغه یې د الله دپاره صدقه کړو. زما عزتمندو دې ته ایثار وایي، په خپل ځان باندې نورو له ترجیح ورکول. دریم پیغام رالی لوی اختر دا د پیار او محبت راکوي. زما عزتمندو کم غریبانان مسلمانان دي او هغوی وس طاقت چې کم دی د قربانۍ نه لري، چې ما او تا هغوی ته چې کوم دی په دې ورځ باندې څه نڅا د خپلو قربانو د غوښو نه هغوی له حصه ورکړو. هسې نه په نننۍ ورځ باندې هم یو یتیم او یو غریب او یو مسکین چې کوم دی دا بغیر د غوښو نه پاتې شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، آیا یو څیز درته ونښیمه چې کله تاسو دغه عمل وکئ تاسو په خپل منځ کې محبت پیدا شي. وایي افشوا السلام بینکم، خپل منځ کې سلام عام کئ، مینه او محبت به پیدا شي. نو زما عزتمندو دا اختر ما ته دغه درې پیغامات راکوي چې ما ته د خپل ایمان جایزه واخلو او ایثار نه کار واخلو، خپل ځان باندې نورو له ترجیح ورکو. او دریم نمبر دا چې ما ته د پیار او محبت په دې ورځ باندې اظهار وکړو.